په اجازت شمشاد صاحب ټولو مشرانو په اجازت اول خو دا خبره ده چې زه ټولو ملګرو ته چې څومره راغلي دي زما په یو ټلیفون راغلي دي خلک تنګ په کورونو کې ناست وو د دې وبا په وجه باندې نو د هغې په وجه خلکو بس هسې یو بانه غوښته او چې عاصم جلال راغلی دی نو بس پته ولګېده چې دا ټول خلک تنګ وو نو ډېره مننه کوم د ټولو او هر کله راشئ صدر صاحب تاسو په اجازت باندې به شروع کړو وای نو په زاهد نه په مولا او په ممبر پسې ځي نه په زاهد نه په مولا او په ممبر پسې ځي نیت مې کامل دی تل د خپل زړه په باور پسې ځي او بس چې دا یو کتاب پوره کم دومره امان راکړه بس چې دا یو کتاب پوره کم دومره امان راکړه تاسو به ستورو پسې ځئ پښتون به نور پسې ځي او کیدای شي اوس چې اسلامي انقلاب راشي پکې کیدای شي اوس چې اسلامي انقلاب راشي پکې د جماعتونو تقوادارم په دلبر پسې ځي او مرم پکې زه او د وطن میوې پنجاب وخوړي مرم پکې زه او د وطن میوې پنجاب وخوړي شیرینۍ بل ته ورکوي فرهاد په غر پسې ځي وایي مرم پکې زه او د وطن میوې پنجاب وخوړي شیرینۍ بل ته ورکوي فرهاد په غر پسې ځي چې ډېر تکړه دي سومنات د پاکستان ته راوړي چې ډېر تکړه دي سومنات د پاکستان ته راوړي دا چې اسلام ګټي د کلي په مندر پسې ځي باچا خان مړ نه و خو نن په حقیقت کې مړ شو اره سید شعر مړ کو که نه باچا خان مړ نه و خو نن په حقیقت کې مړ شو پښتانه ووتل پنجاب ته په رهبر پسې ځي او باچا خان مړ نه و خو نن په حقیقت کې مړ شو پښتانه ووتل پنجاب ته په رهبر پسې ځي رقیب ته مه جاړه راځه فریاد دې ماته وکړه رقیب ته مه جاړه راځه فریاد دې ماته وکړه دا لیونی به د میدان ته په څادر پسې ځي وایي رقیب ته مه جاړه راځه فریاد دې ماته وکړه دا لیونی به د میدان ته په څادر پسې ځي زړه پنجابی کا خو په سر شمله د ننګ وتړه زړه پنجابی کا خو په سر شمله د ننګ وتړه خلک په زړونو پسې نه ځي خلک سر پسې ځي او د مدني نظام خو دغه دی چې وشرمېدو د مدني نظام خو دغه دی چې وشرمېدو د وطن پیغلې به اوس چېرته په عمر پسې ځي او تاسو نه چا تر اوسه کړی دی تپوس د جرم تاسو نه چا تر اوسه کړی دی تپوس د جرم ته کوه پولیس باسې او منظر پسې ځي ډېره مننه جي ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مهرباني جي یو زه نه خاص کر د افغان وروڼو ته ډالۍ یو زه نه چې زما هر یو ارمان ذمهوار دی یو زه نه چې زما هر یو ارمان ذمهوار دی په پوزه چې مین دی د پیزوان ذمهوار دی جومات ته لاس نیولی څوک په زور راوستی نشي بلال به دومره وکړي د اذان ذمهوار دی او که بعد هم د کابل د لوري راشي زمون ښار ته که بعد هم د کابل د لوري راشي زمون ښار ته نو دلته غوبل جوړ شي چې افغان ذمهوار دی او کشمیر چې درنه لاړو نو زما خبره واورئ کشمیر چې درنه لاړو نو زما خبره واورئ زنځیر ورپسې راوړئ باچا خان ذمهوار دی وایي کشمیر چې درنه لاړو نو زما خبره واورئ زنځیر ورپسې راوړئ باچا خان ذمهوار دی دا ځمکه چې نن سره ده قتل عام د نو ما پوی کا دا ځمکه چې نن سره ده قتل عام د نو ما پوی کا آدم ذمهوار دی که شیطان ذمهوار دی او کرونا وایرس هم په کابل کې تیاریږي کرونا وایرس هم په کابل کې تیاریږي راځه امریکې راشه مسلمان ذمهوار دی او زمونږ لوپټې مه څېړه زمونږ په روایت کې چې پیغله چرته وچوړي څوک ځوان ذمهوار دی او پوره وزیرستان کنډر کنډر دی خو مونږ وایو پوره وزیرستان کنډر کنډر دی خو مونږ وایو زمړه که باران شو نو باران ذمهوار دی او ما نه ویل خو زما په جنازه کې چا آواز کړو ما نه ویل خو زما په جنازه کې چا آواز کړو الله دې جنت ورکړي خو جانان ذمهوار دی ما نه ویل خو زما په جنازه کې چا آواز کړو الله دې جنت ورکړي خو جانان ذمهوار دی او جانان دې بې صادره بې پیزوانه ماته پرېږدي منظر چې مینه غواړي د تاوان ذمهوار دی ډېره مننه چې یو کلام اجازت درنه غواړم کچن حالات دي د امام منظر صاحب نه بعد زه امجد حسین نادان درخواست کوم څوک زموږ میلمه شاعر دی چې راشي خپل کلام وړاندې کړي امجد حسین نادان
او دا وړاندې کوم بس په دا ملګري بیا دغه کېږي لرې ځای نه زموږ ډېره مننه د منډر صاحب ډېره مننه کوو چې ټلیفون راته وکړو ویې غوښتو د غزل نه مخکې یو غزل دی جي چې څو شعرونه دي چې ساقي چې دا لا څنګه انتظام دی او ماښام دی ساقي چې دا لا څنګه انتظام دی او ماښام دی بیخي زما د زړه صبر تمام دی او ماښام دی مننه جانانه مازدیګر خو را سره په کلار تیر کا جانانه مازدیګر خو را سره په کلار تیر کا وختي راسې لګیا یې چې ماښام دی او ماښام دی مننه جي او دا نن چې څه چل شوی زه یریږم خدای دې خیر کي دا نن چې څه چل شوی زه یریږم خدای دې خیر کي هغه راښکاره نه شوه خوشې بام دی او ماښام دی مننه او ښکارېږي چې دا شپه به بې نشي په ما تېرېږي ښکارېږي چې دا شپه به بې نشي په ما تېرېږي ایله بیله مسکلې بس یو جام دی او ماښام دی مننه جانان دی او یخني ده باران هم د زړه مې رپي منظر صاحب جانان دی او یخني ده باران هم د زړه مې رپي ایمان مې د یو خیال سره اړام دی او ماښام دی مننه او څو ورځو نه په هېټه زه نه هر یم اوس څه وکړم څو ورځو نه په هېټه زه نه هر یم اوس څه وکړم لیدلی مې توغام دی خو حرام دی او ماښام دی مننه جي څو ورځو نه په هېټه زه نه هر یم اوس څه وکړم لیدلی مې توغام دی خو حرام دی او ماښام دی خیره ده که دعا ده که غزل دی که ټپه ده خیره ده که دعا ده که غزل دی که ټپه ده رقیبه مړ شي دا زما کلام دی او ماښام دی مننه او مقصد دې ده چې کوڅې ته چې ورغلم دا وایي مه یارېږه کوڅې ته چې ورغلم دا وایي مه یارېږه نادانه خو راوایخله یو ګام دی او ماښام دی مننه چې غزل وایم پتنګه مه کړه ګیله ته که سوځېدې لګتار پتنګه مه کړه ګیله ته که سوځېدې لګتار شمه هم اور کې وه لمبې پې بلېدې لګتار مننه جي پتنګه مه کړه ګیله ته که سوځېدې لګتار شمه هم اور کې وه لمبې پې بلېدې لګتار او زه همیشه په تا باور کوم واده دې منم زه همیشه په تا باور کوم واده دې منم کله به ته پوره کوې خپلې وعدې لګتار مننه او بېګا مې ټوله شپه جړلي تر سهاره پورې بېګا مې ټوله شپه جړلي تر سهاره پورې قسم په خدای دی بس یو ته مې یادېدې لګتار او رقیب ته بد نه وایم ما ته دې هم بد نه وایي رقیب ته بد نه وایم ما ته دې هم بد نه وایي ځکه چې موږ دواړو لیدلي ناکردې لګتار مننه او زما زړه نه و خو ما ځکه تا ته ډمه ووې زما زړه نه و خو ما ځکه تا ته ډمه ووې چا سره تلې چا رانیوې چا به لیدې لګتار مننه زما زړه نه و خو ما ځکه تا ته ډمه ووې چا سره تلې چا رانیوې چا به لیدې لګتار او ملا صاحب ستا چې ښکلې خوښ وي او هم مینه غواړې ملا صاحب ستا چې ښکلې خوښ وي او هم مینه غواړې په ما پس وې د کفر ولې لګېدې لګتار ملا صاحب ستا چې ښکلې خوښ وي او هم مینه غواړې په ما پس وې د کفر ولې لګېدې لګتار او که خدای جایز کړې او ګناه پرې راله نه راکوي که خدای جایز کړې او ګناه پرې راله نه راکوي نادانه بیا خو به کوم چاته سجدې لګتار ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مینه